تازه خبر د افغانستان اسلامي امارت اټوم بم جوړوي خو څنګه د تیر جمهوریت نظام د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل ویلي دي چې د افغانستان اسلامي امارت غواړي اټوم بم جوړ کړي او د لاسته راوړلو بېلابېلې هڅې یې کوي دا چې اسلامي امارت څنګه غواړي چې اټوم بم جوړ کړي د یاد اټوم په لاسته راوړلو کې ورسره څوک همکاري کوي په اړه د افغانستان اسلامي امارت څه ویلي که غواړئ پوه سئ ویډیو تر پایه وګورئ سلامونه قدرمنو لیدونکو مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم نبیل وایي اسلامي امارت د تاکتیکي اټومي وسلو د ترلاسه کولو په اړه څېړنه کوي د افغانستان د ملي امنیت پخوانی مشر وایي داسې راپورونه لري چې د په وینا د طالبانو یوه ډله د تاکتیکي اټومي وسلو د ترلاسه کولو په اړه څېړنه کوي رحمت الله نبیل وایي چې شاید د افغانستان اسلامي امارت دا وسلې له پاکستانه واخلي او یا یې د ترلاسه کولو لپاره انجینرانو ته پیسې ورکړي ښاغلي نبیل د تاجکستان په دوشنبه کې د هرات د امنیتي کنفرانس په 11مه غونډه کې وویل سیمه د اسلامي امارت په اړه د پوهاوي لید او اجماع له نشتوالي سره مخ ده د هغه په وینا نظرونه ډیر توپیر لري ځینې افغانستان ته د یوه تور سیوري په سترګه ګوري او ځینې یې د فرصت په توګه ګوري په همدې حال کې د افغانستان د بیرته راستنېدو لاره خپلو خلکو ته د دې مختلف نظرونو حل ته اړتیا لري د هرات 11م امنیتي کنفرانس د دوشنبې په ورځ د لیندۍ په 6مه د تاجکستان په پلازمینه دوشنبې کې د یو شمیر اسلامي امارت ضد شخصیتونو کارپوهانو او د دوی د سیاستوالو په شتون کې جوړ سو د افغانستان د جمهوریت نظام د ملي امنیت شورا پخوانی سلاکار د هرات په امنیتي کنفرانس کې له امریکا او ناټو وغوښتل چې له افغانستان څخه تر وتلو وروسته په پایلو کې خپله ونډه ومني قدرمنو لیدونکو د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه یاد راپور د افغانستان انټرنیشنل رسنۍ خپور کړی چې اکثریت وخت د افغانستان د اسلامي امارت پر ضد باندې تبلیغات نشروي تر اوسه پورې د افغانستان اسلامي امارت د رحمت الله نبیل دغه خبرو په اړه څه نه دي ویلي د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې د الله پامان